د غزني مرکز اړوند سري کلا سیمه کې د څه باندې 100 میلیونه افغانیو په ارزښت د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه علمي کمپلیکس پرانستل شو چې په 5 پوړونو کې جوړ شوی او 44 اداري او درسي خونې لري. همدارنګه د یو جومات چې په یو وخت کې به د 2.5 زره لمونځ کوونکو ظرفیت ولري د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د مسؤلینو په وینا په یاد کمپلیکس کې یو جومات، دارالایتام، دارالحفاظ، دارالفتاح، ښوونځی او نورې برخې شاملې دي چې څه باندې 100 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې د الخیر خیریه بنسټ له لوري جوړیږي او بودیجې د ترکیې هیواد د سوداګرو لخوا ورکول کیږي. په دغه کمپلیکس کې به انشاءالله په راتلونکي کې دارالایتام، ښوونځی، مدرسه، تحقیقاتي مرکز، پوهنتون، روغتون او مسجد شامل وي چې خوشبختانه نن د یوه تعلیمي مرکز پرانیسته وه او د دې ترڅنګ د مسجد په ټولو کې تر اوسه د یاد مسجد لپاره او په دغه علمي مرکز باندې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی دی چې په ټولو کې په اساسي او منظم ډول باندې جوړ شوی دغه تعمیر جوړ شوی دی. دغه کومه ودانۍ چې نن موږ او تاسې د افتتاح شاهدان یو په دغه کې تقریبا 1500 یتیمان به راټولیږي. دوی ته به مثلا د خوب اتاقونه په نظر کې ونیول شوي دي، د زده کړو اتاقونه په نظر کې ونیول شوي دي او د دې ترڅنګ موږ او تاسې چې نن ورځ د لوی مسجد ډبرې د کېښودو شاهدان یو. په دغه مسجد کې به تقریبا 2.5 زره نفر لمونځ کوونکو ځایږي او د دې ځایېدو ظرفیت به لري. ورته مهال د دغه دارالایتام زده کوونکي هم خوښ دي چې د دوی د زده کړو لپاره یو معیاري تعلیمي مرکز جوړ شوی. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ لپاره د درسو زمینه مساعده شوې. همدغه رقم د خوراکي توکو او د بوټونو جامو هر شي زمینه موږ ته مساعده شوې ده. خیریه بنسټ نه او داسې نورو همکارانو موږ ډېر مننه کوو او ډېر جن خوشحاله یو. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا تعمیر یا دارالایتام موږ ته جوړ شوی دی او موږ خپل زده کړې پکې وکړو او موږ نور خلکو ته خدمت وکړو. د یادونې وړ ده چې دغه کمپلیکس کې به شاوخوا 1500 تنه یتیمان او سلګونه تنه د مدرسې او ښوونځي زده کوونکي په زده کړو بوخت شي.